دیر عظیم مجاہد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. عموماً زمونږ دا پښتانه وي مونږ د خالد بابا اولاد یو، نو په دې سوچ کوو چې د کم خالد بابا، د خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ که د بل خالد بابا. خو بهر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ السلام یو ډیر نږدې صحابي تیر شوی دی، او کم وخت چې دی کافر و نو د پیغمبر علیہ السلام خطرناک دشمنمو. د مکی مکرمی اوسیدونکی دی، د قریشو د خاندان سره تعلق لري، او په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې د قوم چې نو دی با سالاری کولا، او دې زمانه کې خو ټول جنگ چې دی هغه د ټینک سره او د توپ سره تعلق لري، خو بیا هم ګورې په دې فوج کې اوس هم یو دسته داسې وي چې هغه د اسونو دسته وي، د رسالې دسته وي، اوس هم شته. او هغه زمانه کې خو اس به په جنگ کې ډېر لوی کار کو، جنگ کې که مسلمان به او که کافر به نو هغې سره به یو لښکر داسې و چې هغې ته به د اسونو لښکر وي، شاه سواران به و. د دې شاه سوارانو مشري به د خالد ابن ولید قوم کوله. د احد په جنگ کې چې کله مسلمانانو فتح او کامیابی وموندله، نو خالد ابن ولید کافرو په دغه وخت کې او د کافرو په فوج کې د اسونو د لښکر سپسالارو مشرو جرنیلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو غونډی باندې د احد په میدان کې مخامخ یو غونډی د وړه غوندې لاندې یو خوړ بیږي، اوس خو پکې اوبه نشته، هغه زمانه کې اوبه پکې نه وې، داسې کله چې به باران وشو یا د چینو مینو څه بعضې اوبه پکې رالې، د خوړ په غاړه یو وړه غوندې غونډی د جبل الرومات ورته وایي، په هغې نبي علیہ السلام کسان کینول چې تاسو به دلته ناست یې، او عبدالله ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورته مشر کړ. په دې غونډی به ناست یې، ځکه نبی علیہ السلام ته پته وه چې مونږ خو مخ په مخ جنګ کوو، هسې نه په دې غونډی نشلان دی چې دا خوړ دی، نو په دې کې څوک را باندې را نشي او د شان را باندې حمله ونه کي. نو هغه صحابو ته نبی علیہ السلام فرمایلی چې تاسو به دلته ناست یې، دې نه بالکل به نه خوځئ، او که مونږ کامیابي وموندله، فتح هم وموندله، او مونږه دا دشمن وتښتېد، هم به نه خوځئ، او که مونږ شکست ومونده او زمون غوښې مارغان تختی، بیا به هم نه راکوزېږي. ځکه دا یره وه ورسره چې دې خوړ کې لاندې پټ مونږ خو جنګېږو، او دې کې خو خوړ خو ډېر جور دی، نو پکې اوبه خو پکې نشته، خو خوړ خو دې باراني اوبه کله کله پکې راځي، نو دې کې چې ته څوک پټ را نه شي او د دې غونډۍ په شا راتو شو په مونږ حمله ونه کړي، ځکه د غونډۍ نه شاته بیا لوی میدان دی. یو وخت کې رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه. یو صحابي فرمایي وي ما د کافرانو ښځې لیدلې چې پنسي اوچتې کړې وې او د هغې غپازې ښکارېدل او منډې والې، او مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډی. دغه غونډۍ باندې چې کم صحابه ناستو هغې وي موږ هم کوزېږو. چې کمې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورته نه به کوزېږې، د پیغمبر علیه السلام خبره م یاده نه ده چې نه به کوزېږې. هغې وی چې نه نبي علیه السلام خو بېشکه مونږ ته ویلي و، خو جنګ ختم شو. وی ګوره مونږ ته نبي علیه السلام ویلي و چې که تاسو فتح ومونته هم به نه خوځئ او که تاوان بیا به نه خوځئ. وی نه ټیک دی نبي علیه السلام ویلي و، خو هله چې کافر خو وی خو لاړه نه هغه دي وتښتېده، مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ، مونږ به هم کوز شو. سره اختلاف راغی په هغې کې بعضې کسان را کوز شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو. هغې وی مونږ د نبي علیه السلام خبره نه غورځو، دلته به ناست یو، خو اکثر را کوز شو. خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و، هغه چې غونډۍ ته وکتل یو ځل دو هغه په دې اټیک کړی نو
د غونډۍ په شا په دې خول کې راتاوېده چې په مسلمانانو به د شان حمله وکړو، خو دغې صحابه به په دې غونډۍ په غشو ویشتل، نو دوی به واپس وتښتېدل. خو چې ویې کتل چې غونډۍ خالي د ملګرو ته ویې راځئ، بس په هغه خول کې رالل پټ په پټه. مسلمانان خو بېغمه دي، هغوی خو لګیا دي غنیمت غونډئ، هغوی ته خو پته ده چې شاته زمونږ په غونډۍ کسان ناست دي، زمونږ دفاع کېږي، شانه نه په مونږ څوک نه راځي. او دې شاته خول کې سره د لښکره راغې، لا ولې هغه صحابو سره جنګ وکړو چې هغه کم په غونډۍ باندې و هغې شهیدان کړل، خو لږ پاتې شوي او بیا د هغه غونډۍ په شا په خول کې راوختو، په مسلمانانو د شانې حمله وکړله. ټول مسلمانان یو خوا بل خوا دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبي علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو، او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو. جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې، عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غوندې، مصعب ابن عمیر رضی الله عنه، دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان شو. نو دا خالد ابن ولید د حملې د وجې نه چې دی د هغه کافرو د اسونو د لښکر څخه په سالارو، دا د قومي نښه وه بس، او بهادر انتهایی بهادري وه پکې. پیغمبر علیہ السلام چې کله احد دغه ته حدیبیې ته د خالد ابن ولید نه چا تپوس وکړه، وی تا چې اسلام راوړه نو ستا زړه کې د پیغمبر علیہ السلام متعلق څه سوچ راغی چې ته مسلمان شوې؟ وی ما اله ایمان راوړه. وی چا به په زور ایمان راوړي، چا به د بل شي د وجې نه راوړي، لیکن ما اله اسلام قبول کړ چې زما په زړه کې سوچه دا خبره پرېوته چې نبی علیہ السلام د الله رښتونی پیغمبر دی، او د هغې وی ما سره دلایل دي. وی چې کله نبی علیہ السلام عمرې لراته او د حدیبیې هغه صلح وشو په دغه سفر کې 6مه هجره کې، وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم، ټول به ظالم. وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې، وی ما ته پته و چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي، او چې دوی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته. نو ملګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ ته دوی ډېر په دروند نظر مسلمانان ګوري. واقعي نبی علیہ السلام فرمایي، قرآن حکیم کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، منځونه خو ټولو کې، خو ګورې د مازدیګر مونځ چې نه پاتې نشي، دا ډېر اهم مونځ دی. د مازدیګر مونځ دا د انسان د کار وخت دی، څوک د کار نه ستړي وي، څوک په کار کې مشغول وي، نو چې دې وخت کې خپل کار روزګار پرېږدي او الله ته ودرېږي نو الله پې ډېر خوشحالي. د مازدیګر مونځ دا ډېر زیات اهمیت لري. یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو، زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سهار مونځ دی. بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازدیګر مونځ دی. نو د مازدیګر مونځ دا ډېر اهم دی. اکثر زمونږ د زمیندار ورونو نه پاتې شي، د کار وخت وي، زه یې روي ماښام مونځ چې وکړم د هغې نه پس بیا قضا وکړم، دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. نو عموما د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کول چې وختي سړی د مازدیګر مونځ کوي په خپل ټیم باندې، دا ډېر لوی فضیلت لري. بهر کیف دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر مونځ به کوي، توجه خو له دې مونځ ته، نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي، موږ ناګهاني حمله وپرې وکړو، ټول مسلمانان به ختم کړو. دا سونو لوی لښکر دی او مشر بیا خالد ابن ولید دی. وی چې موږ یو ځای کې اندازه غشتله، وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه. عصفان مقام دی، دا د مونځ طریقې بدله کړه. صلات خوف ورته وی قرآن کې الله مونږ ته ښوولی دی. اوس خو ضرورت نه پیښېږي نو څوک یې نه کوي، خو ضرورت و د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک 2 رکعته کوي د سفر مونځ، نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو، تاسو کافرو ته ودرېږئ، څوک هم لو نه کي. نیم قوم به نبي علیہ السلام ځان پسې مانځه ته ودرو. قرآن کې الله هم داسې وایي. نو چې د نیم قوم ته پیغمبر علیہ السلام 1 رکعت مونځ وکړه، نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل. هغه نیم چې کافرو ته به ولاړو اب راغی، نو پیغمبر علیہ السلام به هغوی ته 2 رکعت وکړو. د نبي علیہ السلام به 2 رکعته پوره شو، سلام به یې وګرځو. دې قوم هم خپل 1 رکعت پوره کړ،
او بیا هغه قوم چې هغه لومبي رکعت به نبی علیہ السلام سره کړو هغې به رالل هغې به خپل یو رکعت پوره کړ نیمو به څوکۍ کوله د دشمن او نیمو به پیغمبر علیہ السلام پسې مونځ کو دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازله کړه نبی علیہ السلام الله پوه کړ چې کافر دی ګورې په انتظار دی او که په سجده پرېوتې در باندې حمله کوي په دې طریقه صحابو ته ووایي چې مونځ وکړئ ګوره مونځ دونه اهمیت لري